سلامونه او درنښت د دې سرمایم خبرونو ته ښه راغلاست. زه رشاد احمد سالم یم. د روسیې مرستیال لومړی وزیر ویلي چې مسکو باید د هند سمندر ته د ریل پټلۍ د یوې نوې لارې د جوړېدو امکان وڅېړي څو د هرمز تنګې او باسفور تنګیو بدل رامنځته شي. خو سومین د تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د دغو تنګیو د امنیتي خطرونو له امله د روسیې او هند ترمنځ د ریل پټلۍ نوې لارې کولی شي د ترکمنستان، ایران، افغانستان او پاکستان لارې جوړه شي. هغه زیاته کړې هر هغه ترانزیتي لاره چې روسیې ته د هند د لاسرسي زمینه برابره کړي د مسکو لپاره د منلو وړ ده. د روسیې چارواکو دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې مسکو د سیمې له هیوادونو سره د ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د بدیلو لارو د موندلو هڅې زیاتې کړې دي. د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ د ګډ دفاعي تړون لاسلیک وروسته ایران او هند پر دغه هوکړه غبرګون ښودلی دی. ایران ویلي چې دغه کاغذي هوکړه به سعودي عربستان خوندي نه کړي او ریاض باید پر خپلو امنیتي سیاستونو بیاکتنه وکړي. هند هم ویلي چې سعودي، ترکیې او پاکستان دفاعي تړون له نږدې څاري. د ویلو ده چې د تړون له مخې پر یوې غړي وسلوال برید به پر ټولو غړو هیوادونو برید وګڼل شي. د ایران پارلمان ملي امنیت او بهرني پالیسۍ کمیټې د ترکیې، پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ وروستۍ هوکړې ته په غبرګون کې ویلي دا کاغذي هوکړه به ریاض خوندي نه کړي. د دغې کمیټې غړي ابراهیم رضایي وویل دا هوکړه به سعودي عربستان ته هغه امنیتي تضمین ورنه کړي چې ریاض یې توقع لري. رضایي پر ټولنیزو رسنیو خپل بیان کې ویلي سعودي عربستان باید په دې پوه شي چې پاکستان او ترکیې سره شوی کاغذي هوکړې یې نشي خوندي کولی ځکه په تیر کې هم ریاض له لسیزو پر امریکا تکیه درلود خو سره له دې بیا هم سعودي عربستان خوندي نشو. نوموړي د سعودي عربستان مشرتابه ته د مشورې په ډول ویلي پر خپلو پالیسیو له سره کتنه وکړي تر څو د هیواد امنیت ساتلو لپاره نورو ته اړتیا پېښه نه شي. د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ د وروستۍ هوکړې یوه ماده داسې ده چې د یوه هیواد پر خلاف برید د دریو هیوادونو پر ضد برید ګڼل کیږي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ویلي چې د ترکیې، سعودي عربستان او پاکستان ګډ ټالواله دفاعي بڼه لري او د پراختیا غوښتنې یا تعرضي تګلاره نه تعقیبوي. فیدان زیاته کړې تر هغه چې پر دې هیوادونو برید ونه شي دغه ائتلاف له هیڅ هیواد سره د شخړې نیت نه لري. gerekiyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye dış politika tavırlarına baktığınız zaman کله چې د سعودي عربستان، پاکستان او ترکیې د بهرني سیاست دریځونو ته وګورو دا هغه هیوادونه نه دي چې د پراختیا غوښتنې او پراختیا پالنې سیاستونه تعقیبوي. کله چې موږ له دغو هیوادونو سره یو ځای کیږو په طبیعي ډول یو دفاعي ډله جوړوو، په بل عبارت هیڅ ډول تعرضي تګلاره نه لرو. تر هغه چې پر موږ برید ونه شي دا ائتلاف له هیڅ هیواد سره د شخړې کولو نیت نه لري. tabiatıyla savunmaya yönelik bir örgüt oluyoruz. Yani ofensif gidelim şurada da hep beraber şunu yapalım, şunu edelim. په همدې حال کې هند وایي د سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مکې ګډ دفاعي تړون له نږدې څاري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي نوی ډیلي د دریو هیوادونو دغه دفاعي هوکړه مهم پرمختګ بولي. د تړون له مخې پر یوه غړي هیواد وسلوال برید پر ټولو غړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. دغه تړون د جمعې په ورځ په مکه کې د سعودي، ترکیې او پاکستان د مشرانو د غونډې پر مهال لاسلیک شو. هند وایي د تړون په اړه به د نوو معلوماتو له ترلاسه کېدو سره له رسنیو سره شریک کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په لاندې کوټل سیمه کې د یوې ځایي سوداګر له تښتول کېدو وروسته د پېښور تورخم لویه لاره د دویمې ورځې لپاره د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې ده. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اعتراض کوونکي وایي چې تر هغه په لویه لاره خلاصه نه کړي څو تښتول شوی سوداګر له لال ظریف چې په حاجي لنډۍ مشهور دی پیدا نه شي. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې د نامعلومو کسانو پر ضد قضیې ثبت کړي خو تر اوسه د تښتول شویو سوداګر د ځای او د هغه د تښتول کېدو انګیزه په اړه معلومات نشته. د 201 خالد بن ولید قل اردو چارواکي وایي چې د ختیځ زون په بېلابېلو سیمو کې 4 میله سپکې او درنې وسلې نیولې دي. د دغه قل اردو په وینا یا د وسلې له پاکستان افغانستان ته په قاچاقي ډول لیږدول کېدې او د عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
په نیول شویو وسلو کې پیکاوې، کلاشینکوفونه، M14 تومانچې، هاوان، دراسکوپ او د زرګونو فیره مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. چارواکي وایي د وسلو د نیولو په تړاو یې عملیات د ختیځ زون په بېلابېلو سیمو کې ترسره کړي او هڅه کوي چې د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. قدرمن هیوادوالو د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قول اردو اړوند د کشف استخباراتو مسؤلینو په ختیځ زون کې کشفي عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 4 او یا میلسپکې او درنې اسلحې، سلګونه پیره مهمات او نظامی تجهیزات نیولي دي. په یاد اسلحو کې ځینې اسلحې د پاکستان څخه افغانستان ته د ورانکارۍ په موخه انتقالېدلې چې یادو ځواکونو ترلاسه کړي دي چې نن عملاً د کشفي مسؤلینو له طرف نه د سب کمیسیون مسؤلینو ته تسلیم شوي. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.